السلام علیکم قدرمنو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، نن در سره په دې ویډیو کې د پښتو ډرامو او فلمونو او د سټیج ډانس د یو مشهوري اداکارې نازو په باره کې ډیر خاص معلومات شریکوم او ورسره د هغې انټرویو او ویډیو هم تاسو سره شریکوم چې هغه ولې دومره مجبوره شوه چې بیرته ډانسونو ته راغله او ولې په انټرویو کې ژړلي دي. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو سره دا ټول معلومات او ویډیو شریکه کم، نو تاسو به په ټوله قصه باندې پوه شئ. خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ او په وخت در ورسیږي او تاسو خبر وساتل شئ. قدرمنو، دا به تاسو ته معلومه وي چې پښتو فلمونو کې زیاتې جینکۍ د پنجاب سره تعلق لري او پښتني نه دي. نازو چې هم د پنجاب سره تعلق ساتي، په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ما به اول په سټیج باندې ډانسونه کول، خو کله چې د پښتو فلمونو دور شروع شو او بدر منیر پښتو فلمونو ته راغی، نو هغه هم زه پښتو فلمونو ته راوستم. د نازو پیدایش په لاهور کې د نن نه 50 کاله مخکې شوی دی، ځکه چې د هغې په وینا هغه په 1980 کې په لاهور کې پیدا شوې وه، خو بدر منیر بیا فلمونو ته راوسته او کله چې د پښتو فلمونو نړۍ کې قدم کېښودو، نو یوازې بدر منیر سره نه بلکې نورو پښتو فلمونو اداکارانو سره هم کار کړی دی چې په دغه اداکارانو کې څه مړه شوي دي او څه اوس هم موجود دي. یو وخت داسې هم و چې نازو سره به وخت هم نه و چې چېرته سټیج پروګرامونه او ډانسونه او یا نور پروګرامونه وکړي، ځکه چې یو فلم به یې ختم کړی نه و، نو 10 نور فلمونه به ورته تیار و. خو هغه وخت کې ځواني وه او هر ډایرکټر غوښتل چې نازو ورسره فلم کې کار وکړي او د هغه فلم کامیاب شي. خو اوس چې یو خوا د کرونا ماحول هم چلیږي، نور د فلمونو اداکاران هم بېروزګاره شوي دي چې میاشت مخکې څه اداکارانو په پېښور کې احتجاج هم کړی و چې موږ ته د حکومت کار راکړي، یعنی یا د نشترحال راکړي او یا د سینماګانې خلاصې شي. خو د دوی سره سره نازو هم بېروزګاره شوې ده، نو ځکه نن سبا اکثره وخت لیدل کېږي چې ډانسونه کوي او سټیج ته بیرته راغلې ده. نازو اوس په وجود باندې ډیره غټه شوې ده، د مخکې په شان پاتې نه ده، خو بیا هم خپل مهنت کوي او پیسې پیدا کوي او پیسې ګټي. نازو یو انټرویو کې د بدر منیر په باره کې خبرې کولی، نو په هغه دوران کې په ژړا هم شي، کیدای شي چې هغې ته خپل زاړه وختونه ور یاد شوي وي. یو خبره دا هم وه چې پخوا به فلمونو کې دومره بېحیایي هم نه وه، خو نن سبا پکې هره بېشرمي شروع ده او کومه جینۍ چې دغسې بېشرمۍ ته غاړه نږدي، نو هغې ته بیا په فلم کې کار هم نه ورکول کېږي. د پښتو فلمونو اداکاران او ډایرکټران بالکل د دې خبرې خیال نه ساتي چې که دا فلم څوک په کور کې ګوري، نو بیا به څنګه حالات وي. واقعا چې نن سبا کوم فلمونه جوړیږي هغه کور کې د کتلو نه وي. د نازو د واده په باره کې هغې هیڅ خبره نه ده کړې چې آیا د هغې واده شوی دی او که نه. قدرمنو، د خان کلیک چینل د نن ورځې ویډیو همدومره وه. د نازو د ژوند او پن په باره کې مو تاسو د معلومات درکړل. امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. ویډیو لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در ورسي. خوشحاله او بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.